موخه ده د مور او پلار خدمت وکړي. سبا دې ته مجبور نه شي چې هاي ارمان چې زما مور وي یا زما پلار ژوندی وي. انسان ته وصیت کړی په دې باندې چې تاسو د مور او د پلار سره احسان پته نه لګي چې د هغې مور او پلار ژوندي انسان ته پته لګي چې الله یې په دې باب کې د مور او پلار خدمت. من ابي وقاص رضی الله عنه په باره کې نازل شو. دا د ځوانانو صحابهونو ایمان راوړی د ده مور حمنه بنت سفیان بن امیه خبره شو چې دی خو ایمان راوړی دی، بس هغه وویل چې زما بوک هړتال دی، زه به قسم مې خوړلی چې خوراک به نه کومه. تر څو چې سعد ایمان نه وي واپس کړی، کافر شوی نه وي، د هغې مور قسم وکړي چې زه به خوراک نه. سعد هم ورته قسم وکړي زه چې ستا سل روحونه وي که نه، او یو د نوزي او بل در کې راځي، یو بل د نوزي بل در کې راځي، هم والله که د اسلام نه وړم خپل کار کو. الله د آیات هغې باره کې را نازل کړی دی. مفسرین وایي ووصینا الانسان مضبوط حکم کړی دی موږ انسان ته بوالدی د مور او د پلار د سره حسنا د ښېګړې کولو. هلکه مور او پلار سره به ښېګړه کړي، نیکي به ورسره کړي. که مور ژوندی وي نو په قدر باندې څوک نه پوهېږي چې الله یې ترې واخلي، نو بیا انسان پوه شي چې دا واقع لوی نعمت و که نه. کور پې تش شي، کور پې وران شي، بچي تتر بتر شي، لورګانې تتر بتر شي، هغه د فنا ځای د بچو د هغه ورک شي، د اواز ځای د بچو ورک شي. نو ګوره دا لوی نعمت دی که نه. الله یې د چا نه واخلي بیا ورته پته لګي، د چا چې د نعمت پته ورته نه لګي. پلار بیا هم داسې چې بهرنۍ سهرنۍ خدمتونه کوي د کور بهر، دومره به سړي زړه نه ورانېږي. متل د پښتنو دی که چې مور باندې سړی په مخه شپه یتیم شي، پلار باندې سړی یو کال پس یتیم کېږي. مور مور وي، د مور مینه د هغې ثاني او بدله دا نشته. خو دا اوس موږ ته پته نه لګي، تاسو ته پته نه لګي، ځکه چې ستاسو به ژوندی ځکه دا چې د چا مړی شي او بیا په هغې باندې خاورې انبار شي، خپلو لاسونو پې سړی خاورې واړي، قبر کې کښېني، قبلې ته مخ برابر کړي، او بیا په لحد باندې یې کاڼي کښېږدي. خلک شروع شي په هغې باندې خاورې اړوي، او ته د قبر ګوټ ته ولاړې ورته ګورې چې دا هغه مور وه هغه پلار و چې زه د دې نه پیدا وم، زما خدمت یې کړی. نن ګوره دا حال دی چې په خپلو لاسونو باندې موږ په دې باندې خاورې اړو. بیا چې ته کله کور ته واپس شي، د کور حالات هر څه یتیم یتیم ښکاري. نو بیا سړي ته پته ولګي چې واقعي مور مور به اوس نشته، پلار پلارو اوس نشته. عام انسانانو ته د دې پته نه لګي. انسانان ډېر ناشکره دي په دې کار کې، ناشکري کوي د الله د احساناتو. د الله د نعمتونو ډېره ناشکري کوي انسانان. کله چې ته الله والي بیا ورته پته ولګي، بیا جاړي فریاد کوي. نو نن موقع ده د مور او پلار خدمت وکړئ. سبا دې ته مجبوره نه شئ چې هاي ارمان چې زما مور وي یا زما پلار ژوندی وي ما یې خدمت کړی، بیا دا فایده نه ورکوي انسان. نو الله وایي چې ما انسان ته وصیت کړی په دې باندې چې تاسو د مور او د پلار سره احسان وکړئ. بیا هم زه دا وایم چې هغه چا ته د دې پته نه لګي چې د هغې مور او پلار ژوندي، انسان ته هله پته لګي چې الله یې ترې والي. یا ارمان کوي، خو ارمان هېڅ فایده نه وي. یا که ډېر ته ورشي او په قبر باندې ودرېږي او هغې ته دعا وکړي او سترګو نه اوښکې واردي، خو فایده نه کوي. انسانان ډېر ناشکره دي په دې باب کې د مور او پلار.